او مانا بس خدای زموږ حکومت لم ژوند ورکړي الله دې نه کړي ګیس خو په سترګو مو نه ویني اسیم بس نشته نو بس یخني هم نشته او ګیس هم نشته بجلی هم نشته دی بجلی هم نشته دی سیزن د ختمېدو ټایم دی موږ یخني ولې مالونه هم ځای په ځای پراته دي بس دې ټایمه پورې به موږ 20-25 هزار روپۍ سیل کړی 50-60 لک روپو مال مې راوړی دی او دا تقریبا 2 میاشتو شل 3 لک روپۍ مې ته نه را نغدي کړي څومره سامانونه وروړي ځینې هلکان نه پنجاب ته لاړه هلته هم دغه رنګې ده دلته هم بارانونه نه کېږي یخني هم نه راځي مالونه ټپ په ټپ پراته دي 40 लाख रुपये 50 लाख रुपये मालूम अगश्ती दी और यखनी आगर रंग निश्चित दे لکه دې کې داسې ژوند تېروي لکه چې تاسې سر کې خوله ورکړي دا دومره د خاورو د لوګو او د ګنډک دی د یو سروې تر مخه په ټول پاکستان کې پیښور د ټول نه آلوده ترین ښار وګرځېده او صاحب همدغه وجه ده چې خبره دارې د دسمبر په سر ودرېده جی هفته پس دسمبر دی یا واسکټ واچي او داسې ګرځه خلکو لکو کروڑه روپۍ بندي کړي دي چېرې په دې یخنۍ په دې سیزن کې به سخر شي باچا نه یخني راغله او نه ګاهک راغی او تاسو خو دا مارکیټونه هم سوځېدلي دي په خپلو خپو څنګه ودرېدی بس د الله احسان دی بس د الله ټول کارونه د خیر بس همت هم وکړو همت نه بغیر بل څه کېږي نه بس چا نه قرضدار اخلو بس په قرض باندې ټولې سوداګانې کوو یخني هم لیټ شوه یخني دا د زمونږ د ختمېدو ټایم د سیزن د ختمېدو ټایم د مونږ یخني ولې مالونه هم ځای په ځای پراته دي بس دی وخت کې خلک به هورونه بلول ځان ته به هورونه بلول کوټیانې څادرې بارانونه به هېڅ هم نشته بس همدغه ستاسو مخکې د بازار ته وګورئ هېڅ هم پکې نشته او خلکو د لکونو روپو قرضونو مالونه وروړي زاړه سوځېدلي د هغې قرضونه پاتې دي لا 2019 کې سوځېدلي د هغې قرضونه پاتې دي 2024 کې دا دی بیا وسوځي بیا هم قرضونه پاتې دي خو بس همت کو همت نه بیلو زه الله تعالی نور هم همت درکړي دا ماتګړ دوکانونه چې ستا وسوځي دا دوباره بیا را جوړېدل دا ډېر لوی همت غواړي دا راته وایي چې سخت کار خو یخني رانله د بوټانو سره هم څوک ګاهک راځي که نشته والله سر جي بس بازارونه داسې دي چې ګاهکانو خو هم پته نه لګي نن سبا هر سړی نوکرپېشه کوم کسان دي د هغې زیات نه زیات چې لږ روپۍ تنخوا هم شي که نه د هغې کور دغه نه پوره کېږي نو زموږ د دوکانونو بس هغې بس سامان ماشومانو ته واخلي نو بس دغه وجه نن سبا نه کسټمر راځي دوکانونو ته هر بازارونه هم خالي کم چې راشي نو بس صرف سیلو کې غریبانان اغستو دغې نه وي نو دې وجې نه بس یخني ولې رانله یخني بس والله سر جي ته خو هم د باران سوال کې چې خدای لږ تیز باران ولې نه کوو چې باران سوال وکړو چې الله باران وکړي نو هغې سره بازارونه هم ښه شي کسټمر را پیدا شي راځي یخني به راشي یخني به شي سبق ته څونه ویلي ما جی میټریک مې وکړو بس پرې مې غوښتو اراده مې و 16 کولو ته خو بس دې وجې نه یې پرې اوس زموږ ملک څه جوړېږي نه سړي زوی ته چې پی ایچ ډي وکړې څه دنیا بروانه کې دا دوکانو کا یو سره 15 کسان خو سره په روزګار شي که نه او دلته څه تعلیم دی ماړه تو بس تغفار دا تعلیمونه زه چې مخکې زو طارق بیا هم پړس ساډوبې راځي السلام علیکم اجي صاحب څنګه صحت ښه دی خیر دی ټیک ټاک دارې بچنګې دی څنګه صحت ښه دی ستاسو مهرباني دا جیتا راوسته که تی راوسته بس دواړه راغلي یو اجي صاحب سخت کار خو یخني رانله نو دې خلکو د عمل به څه ښه شي څنګه ګورې دا سبا و دسمبر سټارټ شي والله دا بس او کنه ډېر حالات خراب دي ستاسو وخت کې یخني قانونه نشته دی ستاسو وخت کې خو بس اپیا کې بالکل شاټ کېدی که نه الله پاک اصل کې مونږ ناراضه دي اصل خبره دغه ده نیتونو کې فتور دی که نه دي دروغ ډېر زیات دي دغه دي نو بس الله پاک ناراضه دی مونږ به داسې به ووایو د نومبر ته وګوري او د ګرمۍ موسم لا هم نه دی تللی او په دې کوټ پم تنګ جی په دې کوټ پم تنګ والله اوس تنګ یم اوس په تنګ یم صحیح خبره ده زه الله دې خیره زیره راولي مهرباني ډېره مهرباني الله دې خوشحاله کړي ډېره مهرباني ډېره شکریا پرون مې یو مفتي صاحب ته وې ما یې که تاسو په ممبر ډېر هم واز وکړې ډېر هم نصیحتونه وکړې خو صاحبه دا وطن دا په سودو باندې روان وطن دی په کوم وطن کې چې ستاسو اقتصاد او ستاسو معیشت په سودو باندې چلی او وطن کله هم ترقي نه کوي یو آخري خبره ته کومه د کوی نه که ډېرې هم اوبه راوباسې که نه کوی نه صفا کېږي هغه مردار سپی اعتبار کولی نو صاحبه خلک یې ډېر ښکلي دي مدرسې هم دي جوماتونه هم دي خو صاحبه معیشت د سوده دی
تر څو چې سود نه ختم دا وطن نه ښه کیږي. ټیک ده که نه جی صاحب؟ हम करेंगे आपका इलाज मोटापा, शुगर हमेशा दा पर खत्म शो अल्हम्दुलिल्लाह. और बे औलादी का इलाज अब मुमकिन. ना तुर्की ना बैरूने मुल्क जाने की जरूरत. مونږه 1000 نه زیات مریضان وکتل او 4-450 مریضانو اپریشنونه وشول کامیاب دلته الحمدلله لاړل. बैरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर मुश्ताक औरकज़ई अब करेंगे आपका इलाज. आज ही तशरीफ लाएं. क्लिनिक नंबर 14, 3rd फ्लोर, आफरीदी मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड टीचिंग हॉस्पिटल. صحت خیر ما کرپشن وکړه ختميږي. کرپشن یاره واقعي خبره دی په ګل بدل نه ختميږي. نه ختميږي چې دا بس مونږ هغه غټه وجه سره بس په یو د دې جواب شته تر څو چې تا کرپټ حکمرانانو له سزا نه ورکړي کنه دا کرپشن نه ختميږي. به ولي ته چې چاته درخواست کړي چې دا کرپشن ختمه کوي او په خپل کرپشن کې نو ته بیا پچا ختمه لکه دا خو ناممکنه ده ځکه چې دا د دې په خمبیر کې اخلي شوی دي. ناممکنه ده جی. ځا الله دې خیر ازرا ولي بس او ته دا پروګرام خرڅه جی بس زمون خو مخکې کباړ مباړ دکانو داسي بس هغه اوس ورو لګي دکانه هغه ور کې هر څه اوس وځیدل نو به پیسې مې سینې وینم مجبورې نم دالو بچالو کړ. په دې سړی څه پرده مرده نشي اچولې چې دا بس مونږ په پرده کې وګنه خانجي حالت کې چې کوم ځای کې خرسيږي تاسو ولته ورشي خدا داد مالی ته تاسو اثریا مو ګورئ نو بیا به تاسو لپاره ولګي هغه د بوتانو موتانو کې چې ولې مونږ د سیده کړی او چې دا ورته ښکار نه کو نو بیا وې سوګنالي پټ کو سوګنالي کنه یو سب جان به خفګان به تیر شي نو لور جی تاسو خې الله دې ټول عمر ژوند لره امين امين. خاص خیر دې سړی په نری صادر واچي غلې شانت خیر دې وتی چې دې کې دنه قیمه خرسيږي ولېتی نو زبيام دې د ښکاری خو باندې کنه طارق مخ کیزو راځه بس یو 100 روپے په لګي هم خپل صادر کې خو څنګه واچا خیر دې صحت خیر ستام سه دکان دې دلته کې دا یخني رانه له تاسو دې مال سره څه کوي یار بس ګرانی دو خلک نشي غشتي ما ته دلته غاک نخ کاری مطلب دا سیک کا دوک کا هم کراغلی نو ما خالي نه راځي او ګرانی د ګرانه په وجه باندې خلک کمزور شي دي نو کار د دې خو یخني واړي نا که سیزن د باندې تمامي شو بیا بسکه نو بعد الله سره د ناس ویږي نور سشتنه زاله د خیر زیرا ول یار ډیره مهرباني خوشاله اوس خپل خلک دی ناس دي د غاک په انتظار دي الله دا اړه خدي بس الله دې خمخ خیو سیله راولي چې د خلکو د روزګار هم نو ډیره مهرباني یار ډیره شکریا ډیره مننه. څنګه اجي صاحب خیر د صحت خیر ما یخني رانه لا سوجه غاک انتظار وای بس هم دسه ده ګرمي یخني نشته یو بلال اوسم ګرمي ده او مالونم ګران دي خلک چې صحیح سوداګر نشي کولای ګران ډیره ده. پروسه کلم دومره خاموشي وکړه نن داسې خاموشي دې سغه دې یخنه کې نه جی پروس کړه خو سکالي ګرانی ډیره دا چې موسم هم چې برابر نه دی غنل لکه یخني نه راځي په دې وجه باندې دا موسم خو د یخني نه هم د څه دغه بس د الله کار دی نو نومبر میاشت کې د یخني نه چی دا مو سپیا کې مو خلاصي کړیو دا حالت وګور او مانه بس خدای زمو حکومت لم جون ور کې الله دیني کی ګیس خو پستر ګمونه وي دي اسیم بس نشته نو بس یخنی نشته او ګیس هم نشته ځا بجلی نشته بیلیم نشته ډیره مهرباني الله دې خلره مهرباني. هر یو سړی لکه روپے باندې کړی دي او دغه کې انتظار دی څنګه چل السلام علیکم مې دا یخنی انتظار وکوي یار نو نو سو سب جان څنګه نو یخنی سخت کال رانه لا نو تاسو د پروګرام سره والله بس یو 10-12 لک روپو مالم راوړل نو د الله سری تناس یو سب جان لاوجي نور کلم مطلب دا غا کروستو راځي کدا ماته دا ماسختنه پورې دا خاموش دې ټیمه پورې و مونږ 20-25 روپے سیل کړو او چیناز 2500 روپے هم کړی دی او دکان کرایانه 30000 روپے دي نو ته سوچ کاوه ګرانی دا ول ته سوي کنه جنګلا بس تاسو الله خوشاله کی بس دا کې کنه د سرمرګ نه دکان دې زموږ بس الله در باندې آسان کی نو بس او دواګانې کوي چې الله تاسو خوشاله و بدل لري بس کیږي عمر دا دنیا غمونه دي هر کال سوځيږي بس الله خیر پکې واچینو. یو خبره وکم یا بلګ مخ کې لاړ شم ما ته بل چاوي کاروبارونه هم خراب دي دام خراب دي مې دا الله ولی خیبخ پختونخوا چې دا جوړه په بارودو ده ما موږ د اور بصیریو
میدان روانېږي او جوړېږي دا بله سوځېدلې دی دې ځای ته که راغلې توبې به م ایستې وې صاحبه هېڅ شوې او په هغې کې هم چې کله دا اور ولګېده نو طارقه ما ته غوږ شه دغه شان کیمره راته وکړه الله دې لره مې چې کله دا ځای وسوځېده که نه نو خلکو ته کمبل هم تختولې همداسې ده که نه داسې نو خلک وایي باران نه کېږي خاورې و باران وشي چې ورو لګېده نو خلکو ته سامانونه تختول همداسې وه که نه بالکل سر بالکل الله دې باندې عزت وکړه خوشحاله اوسې مهرباني یوسف جان الله په مخ هم قهوه چیس کوي الله دې خوشحاله کړه الله دې خوشحاله کړه ډېره مهرباني جی قربان یو دلونه هغه چې کم دی که نه هغه چې کم دی هغه پکې و اوس باندې چې کم دی دی وړي چې کله اور ولګي او دې کوم تاسو وایي باران نه کېږي دې کوي باران نه کېږي الله دې اسانه کړي یاره ډېره مهرباني ډېره مهرباني Dr. Iram Zeib, Dental and Skincare Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं। मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज। राब्ता नंबर 0333338037। Asaudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder। वॉशिंग पाउडर से हों अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड। मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। دا دسمبر به سٹارټ شي او تاسو خدا کاتم یخنې تي چې سیزن در باندې تیر شي دا ټول تاسو ولاړې چې څه خرسيږي نو دا تاسو تاوان دی یاره ټول نه پیل السلام علیکم خبره داسې ده چې مونږ د یوازې دا نه دا خو مونږ ظاهره کړي دي مونږ سره بره لکه ګودامونه ډک پراته دي د یخنۍ دپاره مونږ د 2-3 میاشتو نه مخکې بندوبست کوو او چې مونږ کوم څومره سامانونه راوړي ځینې هلکان نه پنجاب ته لاړه هلته هم دغه رنګې ده دلته هم بارانونه نه کېږي یخني هم نه راځي ماحولونه ټپ په ټپ پراته دي او هلکان هم دي کریان هم دي تنخواګان هم دي مونږ هم پریشانه کړي یو چې اوس څه وکړو او الله نه به مونږ د خیر توقع کوو چې الله پاک بهتره فیصله وکړي چې زمونږ کار هم روان شي د مزدورانو کار هم حالت هم چې ته کتلو چې یخني دارې په تېرېدو شو مالونه لا پراته دي یاره جي اوسه پورې خو داسې وخت نه راغلی او مونږ خو حیران دتې نور کله به بیا هم 2 میاشتې 2 میاشتې یخني تېره شوه اوس خو بیخي اړو یخني راځي نه او یخني راشي د ماښام نه پس او ماښام نه پس خو خلک بار نشي راوتلی او دا تاسو خو مال هم جوړ ارزان کړی ته چې خرچ دا ماشوم لګیا مو پس اوس ولکه 400 څونه ارزان دي یار او ټوپۍ هم پکې دي او د اتي ته وګورئ جي او کار هم پې شوی دی او کسان هم پې څلور ولاړ دي او بیا هم ورته خلک نه ودرېږي او صرف په څلور سوه جي څونه ارزان دي ګورئ جی بالکل زه الله دې یاره ستاسو دا مالونه خرڅ کړي ډېره مهرباني تکلیف اسان کړي تاسو ټول دکانداران یې ښه ته پکې شوې نه نه زه پکې سم یم ته پکې شوې دکاندار نه یم تاسو پکې شوې دا ټول هغه انټرنیشنل تماشبین دي زه لکه خدای ستاسو په دکان خوري شي دلته ولاړ زه دکانونه شوه سبا دا د یخنۍ د پار خلکو لاټونه مالونه غستی لکو کروڑې بند کړي یخنۍ تیر شو سو ته سوي د دکانداران غریبانان سوي والله یوسف جان بھائی دا کوم خبره چې دی وکړه بالکل د کانی کارخه دا صحیح خبره دی وکړه لکه مالونه هر یو کس 40 लाख روپو 50 लाख روپو مالونه غشتي دي او یخنۍ هغه رنګ نشته دي ټول دکانداران پریشان دي الله دې رحم وکړي الله دې یخنۍ راوړي چې دا خلکو دا مالونه موزي او ورسره لږ خپل رزق لم څه پیدا کړي زمونږ پېښور داسې دی که نه چې خدای دې تاسو هم راولي چې کوم د پېښور کې نو اوسي لکه دې کې داسې ژوند تېروي لکه چې تاسو سر کې خوله ورکړي دا دومره د خاورو د لوګو او د ګنډک دی په خدای باور کې موږ هغه مسلمانان یو که نه چې صفحې سره زموږ نه لګي نو دا خار سخا شو دا خیچنو ګرځېده دا زه نه یم ګوګل کې ورکوې ټول سخا خار کم یو دی ستا پېښور به روزي دلی به روزي لاهور به روزي ملتان به روزي بیا وروستو به چې تا کافر روزي چې بیمانه کافر دی دغه وطن به صفایي او دا د ایماندارو وطن خیچن پروت دی صاحبه سموګ راغی او د دې سموګ له کبله قدرمنو چې کم دی نو بارانونو هم پشا شو کټې ډېر زیات دي اونې بوټي شته دی نه ځنګلې لاړې نو به داسې دی ملګرو دا
کار او قسم ولاړه ده او دې دونه خفه دی غریب چې دې د څو ورځو راسې خبرې هم نه کوي اسې پته خبرې کوي بالکل جو ولې نه کوو ما خپل یوسف جان بھائی بره دکان دی بره مې ګودامونه دي مالونه م راوړي چا خبره 50-60 لک روپو مال مې راوړی دی او دا تقریبا 2 میاشتو شل 3 لک روپۍ مې ته نه را نغدي کړي نو خپل هم پریشان دی کرایان هم را باندې راغلي بیلونه هم را باندې راغله کوښ بس دغه حساب دی او جان بھائی تاسو چې ډرایو کوي یو دکاندار باندې وګرځي او تاسو یو کوي ورته ایمانی خبرو کوي چې ته پریشان کې خوشاله ډایرک برته وای چې پریشان او چې یقیني نشته هر دکاندار سره دا وخت په جیب کې بلډ پریشر ګولې پرتی دي استاد تاسو ته سلکه دا خالی سترګې او غاک ته په انتظار دی او ولادیو کې چې دلته کې د خیر باران وشي او دا یخني جوړ شي د یخني خپل فائدې وي چې هغه یخني راشي د دې دوه ټوکی خرج شي د بلا پیسې بندي کړي چې هم کم از کم یو سي رب ذوالجلال د خیر زراولي او یو اخري خبره پکې یو ځل بیا هم کوم چې کم وطن په سود رواني سیوا باران به 300 کیلومتر مخکې وته په پسې رو روانه الله دې سیمه د دې ملک د اسلامي جمهوریت پاکستان سود ختم کی نو ته بیا ګوره چې باران بهارونه او ته بیا خان دی دا صرف نو بیا ګونګي نه جوړیږي ټیک ده کنه صحیح ده بالکل الله دې خلرا ژوندې او آباد اوسه الله دې خیر زیرا وري 200 جی دا وګوري دا بزر پاته سو بخرځي اوس په 200 دا پینټونه په 200 دا 300 درینیم سو مال اوس په 200 سکنالي دا په 200 دا په 200 دا سره دي کنه دا دی بس بر اعظم تاریکا تکه بیا را شو ارزان هم دی والله الله دې خلرا یا الله خوشاله ساتاله